اوس به د یو بل کریم او عظیم نبی وکیسې ته ولاړ چې د هغه قصه په قرآن مجید کې د نادر قصو څخه ده چې دغه نبی یونس علیه السلام یونس ابن متا د یونس علیه السلام نسب او شجره تر دغه زیات نه دي ذکر شوي لکه د نور انبیاء علیهم السلام شجره چې ذکر شوې ده فقط دغونه ذکر شوي دي چې یونس ابن متا او د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دغه رنګه ودع علیه السلام ته ذوالنون او صاحب الحوت هم ویل کیږي نون او حوت وماهي ته ویل کیږي الله عز وجل په قرآن کریم کې په ذوالنون او صاحب الحوت سره یاد کړي او یونس یې هم ورته ویلی په دغه درو نومو سره یونس علیه السلام یاد شوی الله عز وجل دغه یونس علیه السلام و یوې ډېرې لوی قریې او کلي ته د نبي په صفت سره رالېږلی و چې هغه قریه د نینوا په نامه سره یادیږي نینوا د عراق په شمال کې د موصل د ښار پر مقابل واقع دی چې دغه دوو ښارو په مابین کې نهر دجله یا د دجله واله تیریږي یعنی موصل د نهر دجله پر غاړه پروت دی او پر هغه مقابل طرف یې نینوا واقع ابن کثیر رحمه الله وایي چې زما په وخت او زمانه کې د نینوا د ښار آثار موجود وو او په دغه ښار کې بوتان وو چې پړ مخې غورځول شوي وو یونس علیه السلام د الله عز وجل د طرفه د نینوا و خلقو ته رسول وو الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي وان یونس لمن المرسلین بېشکه چې یونس علیه السلام خامخا د مرسلانو څخه دی د نینوا په ښار کې ډېر زیات عدد خلق اوسېدل الله عز وجل فرمایي وارسلناه الى 100,000 او یزیدون او موږ ولېږه دغه یونس علیه السلام 100,000 خلقو ته او یا تر دغه زیات یعنی په دغه ښار کې تر 100,000 نفره زیات خلق اوسېدل علماء کرام د دغه زیاتو نفرو په باره کې وایي چې تر 120,000 نفره زیات څوک وایي چې بالغان او عاقلان یې 100,000 نفره وو او که ټوله لوی او کوچني حساب کړه سي تر 100,000 زیات اوس نو 120,000 نفر د دغه ښار اوسېدونکي وو چې په هغه وختو کې دا عدد ډېر زیات او دغه نفر ټول کفار او بتپرستان وو یونس علیه السلام په کلو کلو دغه خلقو ته دعوت وکړ او اسلام ته رابلل مګر دوی پر هغه خپل کفر پاته او بیا نو دغه قوم د یونس علیه السلام په مقابل کې سرکشي جبر او تجاوز شروع کړ په آزار او تکالیف یې تهدیداوه لکه دا کار چې تر ده علیه السلام د مخه د نورو انبیاء علیهم السلام سره هم سوی و دلته نو یونس علیه السلام د الله عز وجل په امر خپل قوم ته په هلاک سره انذار او اخطار ورکړ ویل 3 ورځې ستاسې مهلت تر 3 ورځې وروسته هلاک او تباهي در باندې نازلیږي او په خپله یونس علیه السلام د دوی څخه د قهر او غضب په حالت کې ووته الله عز وجل و یونس علیه السلام ته دا اجازه وکړه چې قوم ته چې 3 ورځې مهلت ورکړه خو دا اجازه یې نه ورته کړې چې ته د دوی څخه ولاړ شې مګر یونس علیه السلام پس له هغه چې خپل قوم ته په عذاب سره انذار ورکړي نو د دوی څخه په قهر ووتی الله عز وجل د سورة الانبیاء په 78 نمبر آیات کې فرمایي وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه او بیان که قصه د ماهی د خاوند یعنی یونس علیه السلام کم وخت چې ولاړی او دی پر خپل قوم په قهر او دا ګمان یې وکړي چې موږ به پر ده نه پتنګېږو نه ناراضه کېږو ورونو ډېر خلک د دغه آیات شریف په فهم او ترجمه کې خطاوز په دقت سره متوجه شي امام رازي رحمه الله وایي که چا د الله سبحانه وتعالی د عجز او نه قدرت ګمان وکړي هغه کافر شي یعنی هغه څوک چې دا یې په خیال کې ور وګرځي چې الله عز وجل د دغه کار څخه عاجزه دی نیسي کولی او یا پر ده قدرت نه لري العیاذ بالله دا کفر دی
نو که هر چا دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري، یعنی د ده څخه عاجزه دی، دا سړی کافر شي. او دلته په دغه آیات شریف کې الله عز وجل د یونس علیه السلام په باره کې فرمایي فظن ان لن نقدر علیه. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري. ځکه ظاهري د آیات شریف ترجمه خو داسې کېږي، ظاهري ترجمه یې فظن د ګمان وکړي ان لن نقدر چې موږ قدرت نه لرو علیه پر ده باندې، او دا غیر صحیح ترجمه ده. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري او د ده څخه عاجزه ده، بلکې دلته مقصد هغه شی دی لکه په هغه مهم او عظیم روایت کې چې راغلی دی، هغه چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ویل برای شپه د قرآن مجید څپو ووهلم او پکښې غرق شو. یعنی برای مې په قرآن مجید کې ځینې آیاتونه وویل چې د حیرت په څپو یې ووهلم او په حیرت کې غرق کړم، د وتلو لار مې نه وه. د هغو آیاتو دپاره مې ترجمه او تفسیر غوښتې، د خلاصون لار مې غوښته خو نه مې سوای پیدا کولی، نو بې له تا څخه بل څوک لار نسي را پیدا کولی. یعنی معاویه رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته داسې وویل، داسې آیاتونه مې وویل چې پکښې غرق شو، د هغو دپاره مې ترجمه او تفسیر نسوای پیدا کولی، او د ځان سره مې وویل چې د دې آیاتو د ترجمې دپاره بې له ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه بل څوک نشته. ورونو تاسو ته معلومه ده چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د قرآن مجید په تفسیر او ترجمه کې د صحابه کرامو لوی عالم و هغه ته حبر الامه او رئیس المفسرین ویل کېږي. نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورته وویل هغه کم آیاتونه وه؟ معاویه رضی الله تعالی عنه وویل ایا یونس نبی الله دا ګمان کوي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري؟ فظن ان لن نقدر علیه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل داسې نه ده، دا د قدر څخه دی، د قدرت څخه نه دی. الله عز وجل په خپل کلام کې قدرت استعمالوي او قدر استعمالوي. قدر مثلا ومن قدر علیه رزقه څه معنا؟ یعنی هغه څوک چې د ده رزق پر ده تنګ کړی. نو دلته فظن ان لن نقدر علیه یعنی دا ګمان یې وکړي چې موږ پر ده نه پتنګېږو. نو یونس علیه السلام دا ګمان کاوه که دی بې له اجازې څخه د الله عز وجل د خپل قوم څخه ولاړ سي، الله عز وجل د ده څخه نه ناراضه کېږي و ده ته عقاب نه ورکوي، ځکه دی نبي دی او هغه د ده قوم داسې قوم دی چې د عذاب او عتاب لایق دی او د الله عز وجل د غضب وړ ګرځېدلی دی او د الله عز وجل د طرفه انذار په عذاب سره هم ورته راغلی دی. نو ده علیه السلام دا ګمان وکړي که اوس زه د خپل قوم څخه بې له اجازې د الله عز وجل ولاړ سم نو پر ما کومه ملامتیا نشته، الله عز وجل زما څخه نه ناراضه کېږي. فظن ان لن نقدر علیه دا ګمان یې وکړي چې موږ د ده څخه نه ناراضه کېږو، کومه جزا نه ورکوو، چې دا د دغه تلاوت شوي آیات شریف ترجمه شي. وظنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. اوس نو یونس علیه السلام بې له اجازې د الله عز وجل د خپل قوم څخه ووتی، قوم یې پرېښاوه، دی علیه السلام لاړی او پر دوی په قهر و او دا ګمان یې هم کاوه چې الله عز وجل د ده علیه السلام په دغه تصرف د ده څخه نه ناراضه کېږي. یونس علیه السلام چیرې ولاړ؟ د دریاب غاړې ته ولاړ. په دغه وخت کې چې یونس علیه السلام نسته، دلته د نینوا پر خلقو د عذاب علامې ښکاره شوې. یوه ډېره لو توره اوریځ پر دوی راغله او په دغه توره اوریځ کې د اور بڅرکې ښکاره کېدل.
قوم چې په اوله ورځ دغه توره د قهر اریت ولیده پوه سوه هغه عذاب کم چې یونس علیه السلام راته ویلي وه راباندې نازلیږي او دغه د نینوا خلق په هغه عذاب او واقعه خبر وه کم چې د لوط علیه السلام و قوم ته ورپېښ سوی و ځکه دوی و هغې منطقې ته ورنږدې وه نو د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېده فورا د قوم مشران او زعیمان سره راټول سو ویل په والله دا هلاک او تباهي ده موږ به هم داسې هلاک سو لکه هغه تر موږ د مخه قومونه چې هلاک سوي خلق راټول کړي ټول قوم سره راټول سو په دې موضوع کې خبرې سره وکړې نو په نتیجه کې وویل یونس رښتیا ویل یونس رښتیا ویل په والله دا هغه عذاب دی چې ده ویل او د الله عز وجل د عذاب څخه د خلاصون لار نسته بې له دې څخه چې ایمان راوړو او توبه وکړو ټول قوم ایمان راوړي او یونس علیه السلام نسته غایب د هغه په غیاب کې 1,00,000 نفره ټول مسلمانان شول زاړه او پنه سوي کالي یې واغوستل خیرن لویان او کوچنیان نر او ښځې ټوله دشت او صحرا ته ووتل ژاړي او زارۍ کوي د الله سبحانه وتعالی څخه مغفرت او بخښنه غواړي ښځې او د هغو کوچني اولادونه سره جلا کړه غواړي چې ښځې هم وژاړي او کوچنیان هم وژاړي ټوله وژاړي او د الله عز وجل رحمت پر نازل لوی او واړه ټول په چغو نارو بغارو ژاړي دشت او صحرا د دوی په نارو او چغارو زارۍ او دعاو ډک او د عذاب اریت لوړه پر دوی ولاړه ټولو به دغه نارې وهلې آمنا بما جاء به یونس هر هغه شی چې یونس علیه السلام راوړی دی پر هغه مو ایمان راوړی دی 3 ورځې دغه حال ژړاوې او بغارې دي او الله عز وجل ته په صدق او اخلاص توبې کښلې بخښنه او مغفرت غواړي په یونس علیه السلام پسې نفر ولېږل ویل که مو پیدا کړي د ده علیه السلام د حکم اطاعت وکوو او د هغه د لارښوونې متابعت وکوو څو د الله جل جلاله رحم پروسو او د هغه راتلونکي عذاب څخه اخلاص کړو الله عز وجل د سورة یونس په 98 نمبر آیات کې فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس يعني نوى نسل اهل د یوې نافرمانې قریې چې د مخه تر نزول د عذاب کې ایمان راوړي او بیا دې دغه ایمان راوړلو نفع ورسولې وي بې له قومه څخه د یونس علیه السلام یعنې په تیرو پخوانیو امتو کې داسې یوه قریه نسته چې د عذاب تر نزول د مخه دې ایمان راوړی وي او هغه ایمان دې د دغه عذاب څخه خلاص کړي وي بې له قومه څخه د یونس علیه السلام نو الله عز وجل فرمایي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين کم وخت چې د عذاب د علامو په لیدلو سره ایمان راوړي نو دفع او استقی موږ د دوی څخه عذاب د رسوایی د دنیا په ژوند کې او موږ دوی ته د مرګ تر وخته فایده ورسوله یعنی د خپل اجل تر وخته به د دنیوي ژوند څخه متمتع او خوند اخیستونکي وي ابن کثیر رحمه الله دغه آیات په ترجمه کې وایي آیا په تیرو کیسو کې تا داسې یو امت لیدلی دی چې ټولې قریې دې په یوه وار سره ایمان راوړی وي یا نه نو د دې څخه دا معلومه سوه چې بې له قومه څخه د یونس علیه السلام بل هیڅ داسې قوم او قریه نشته چې هلته د کفار یا منافقان نه وه موجود د یونس علیه السلام قوم هغه یوازنی قوم دی چې ټوله کفار وه او په یوه ور ټول مسلمانان شول چې دا کار د الله عز وجل د معجزو او رحمتو څخه دی مګر هلته یونس علیه السلام نه دی خبر چې قوم ته څه پیښه شوه دی خو د دریاب غاړې ته ولاړی الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي اذ ابق الى الفلك المشحون اذ ابق د ابقه ترجمه ابق وهغه مرې ته ویل کېږي چې د خپل بادار او مالک څخه وتښتي و دې ته عبد عابق ویل کېږي یعنې تښتېدلې مرۍ
نو الله عز وجل فرمای اذ ابق کم وخت چې د خپل قوم څخه ولاړې وتښتېد د الله عز وجل د حکم انتظار یې ونیستی قوم یې پرېښاوه او دی علیه السلام لاړې هلته دریاب ته ورغی د دریاب په څنډه کې یوه کښتۍ ولاړه چې ډېر زیات خلک او بارونه پکښې وه ډېره درنه وه یونس علیه السلام په دغه کښتۍ کې سپور شو کښتۍ حرکت وکړي د دریاب مابین ته چې ورسېدل دریاب توپاني شو څپې شروع سوې قریبه ده چې کښتۍ او خلک یې غرق شي خلقو نارې کړې چې کښتۍ سپکه کړي مالونه وغورځوئ کښتیوانان شروع سوه د خلقو مالونه دریاب ته ورغورځوي مالونه یې ټول وغورځول کښتۍ ترې یو اندازې سپکه سوه مګر بیا هم توپاني ده خلقو ویل زموږ په دغه کښتۍ کې داسې یو مری هم را سره دی چې د خپله باداره تښتېدلی چې هغه دریاب ته وروا نه چوو کښتۍ نه رانیږي غرقېږو د تښتېدلې مرۍ د معلومولو دپاره قرعه اندازې شروع کړه اول هغه څوک چې نوم یې راپورته سو یونس علیه السلام خلقو ویل یا دی نه دی پر ده د نیکۍ علامې ښکاره دي دی ښه سړی دی بیا یې قرعه اندازې وکړه بیا هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو خلق په تعجب کې سو د درېیم وار دپاره یې بیا قرعه اندازې وکړه درېیم وار هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو الله عز وجل فرمایي فساهم فکان من المدحضین یعنی د کښتۍ خلقو درې واره قرعه واچوه او درې سره واره دی مغلوبه سو مدحض یعنی مغلوبه یو وار پس د بله واره د ده علیه السلام سهم راپورته کېدی او په هر وار کې دی علیه السلام مغلوبه کېدی نو خلقو وویل بله چاره نشته دی باید دریاب ته ورواچو نو یې د کښتۍ څخه دریاب ته ورواچو او یادا چې دی علیه السلام پوه سو چې خبره په ما کې ده په خپله و دریاب ته وروغورځېد سبحان الله فقط د ده علیه السلام په لوېدلو سره دریاب آرام ځکه مقصد هم دی او هلته په دریاب کې فورا ماهي تیر کړي فالتقمه الحوت وهو ملیم پس ماهي تیر کړي حال دا چې دی علیه السلام په خپله د خپل ځان ملامت کوونکی و پر ځان یې ملامتي ویل چې ولې بې اجازې د خپل قوم څخه راووتم حوت ولې ماهي ته ویل کېږي د ماهیانو د هر ځای څخه چې کم وخت چې ماهي تیر کړي د الله عز وجل د طرفه و ماهي ته امر وسو چې مې غوښې خوره او مې اډوکي ورماتوه دا ستا غذا نه ده بلکې ستا نس د ده دپاره بندیخانه ده اوس چې ماهي تیر کړي یونس علیه السلام ته دا معلومه سوه چې په کښتۍ کې هم زه مقصد وم درې واره پرله پسې زما سهم راووتی او ځان ملامتوي چې ولې د الله عز وجل بې اجازې راووتله بې امره راووتله ورونو د توبې د اولو علامو او شرایطو څخه دا دی چې انسان ځان ملامت وبولي انسان باید پوه سي چې زه ګناهکاره یم او د ځان په ملامتي شروع وکړي چې ولې او څنګه مې دا کار کاوه ښه اوس د ماهي نس د یونس علیه السلام دپاره بندیخانه او عجیبه بندیخانه د ماهي نس ورونو د الله عز وجل و قدرت ته وګورئ یونس علیه السلام دلته د ماهي په نس کې پاتې سو هغه روایت چې د دغه بندیخانې تر ټولو لږ موده بیانوي وایي 3 ورځې ځینې روایتونه وایي 7 ورځې خو مشهوره روایت وایي 40 ورځې نو یونس علیه السلام 40 ورځې د ماهي په نس کې پاتې سو او دلته د ماهي په نس کې یونس علیه السلام په تسبیح او دعا شروع وکړه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين پس ناری کړه په تاریکیو کې یوه تاریکي د ماهي د نس بله تاریکي د دریاب بله تاریکي د شپې وه پر یونس علیه السلام تاریکې تورې تیارې سره یو ځای سوې هیڅ شی نه ویني د ماهي نس شپه دریاب او دغه وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله عز وجل فرمایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده د الله عز وجل په تسبیح شروع نوای کړي تسبیح یې نه ویلی نو خامخا به د دغه ماهي په نس کې د قیامت تر ورځې پورې پاته وای
یونس علیه السلام تسبیح ویل، دعا نه کوي، فقط په تسبیح ویلو سره یې کفایت وکړي، یوازې تسبیح وایي. په ځینې روایتو کې راغلي دي کم وخت چې ماهي یونس علیه السلام په خپل نس کې د دریاب و عمق یعنی کښته حصې ته بوتلی، یونس علیه السلام هلته د دریابي مخلوقاتو تسبیحات واورېدل، لکه دا چې د الله عز وجل د طرفه و ده علیه السلام ته الهام و چې تسبیح وایي. او یونس علیه السلام هم یوازې دغه ویل، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ورونو د یونس علیه السلام دغه ټوله تکالیف په دغه خاطر و چې د الله عز وجل بې اجازې د خپل قوم څخه ولاړ. دا فقط یو اجتهادي خطا وه، د الله عز وجل د حکم انتظار یې ونه کړ او د کلي څخه ووت. دا ولې؟ ځکه دی علیه السلام رسول و او رسول باید د خپل رب جل جلاله اوامر په دقت سره عملي کړي او خلقو ته ورسوي. د هغه چا د امر څخه چې دی یې رالیږلی دي هر مخالفت د عقاب وړ ګرځي. خیر، یونس علیه السلام د ماهي په نس کې ډېره او همیشه دغه تسبیح ویل، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ترمذی او نسائی روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ذنون هغه دعا چې دی د ماهي په نس کې و، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. په دغه دعا به مسلمان د خپل رب څخه د هیڅ په باره کې دعا ونه کړي مګر الله عز وجل به دا د دعا قبوله کړي. نو دغه دعا د مستجاب دعاو څخه خاصتا د مشکلاتو او تکالیفو څخه د خلاصېدو دپاره، د آزار او مصایبو د پورته کېدو دپاره، د غمو او پریشانیو د لرې کېدو دپاره الله عز وجل دا د دعا قبوله کړه. ورونو دلته به یو شی درته ووایم، تاسې په قرآن مجید او یا په دغه قصص الانبیا کې متوجه شئ. د آدم علیه السلام خاصه دعا وه، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آیات شریف نشه نه دي په آیات خو شاید دغسې وي. نو دا د آدم علیه السلام دعا وه چې دغه دعا زموږ ستاسې دپاره د عاصي او ګناهکار دپاره ده. په دغه دعا سره چې دعا کوي الله عز وجل مغفرت ورته کوي. او د توکل او کامیابی د ضعف په حالت کې هغه دعا ده چې ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې چې دی و اور ته ورغورځول کېدی او ده وفرمایل حسبنا الله نعم الوکیل. او همدارنګه زموږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا د احد په غزا کې هغه چې ورته وویل شوله چې کفار د ډېر لوی لښکر سره روان دي او ده علیه الصلاة وسلام دغه وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. دا یې دوې. درېیمه دعا دغه ده چې د یونس علیه الصلاة وسلام ده چې د ماهي په نس کې به ویل لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا دعاوې تاسې په یاد لرئ. دا همیشه زموږ ستاسې د مشکلاتو، د تکالیفو، د مصایبو، د ګناهو، د بېوسۍ او بېکسۍ په وختو کې په درد خوري او دغه دعاو استعمال مه هېروئ، همیشه یې وایئ. اوس به بېرته راوګرځو. نو الله عز وجل دا د دعا قبوله کړه او عز وجل فرمایي فاستجبنا له ونجیناه من الغم. یعنی موږ د یونس علیه السلام دعا قبوله کړه او ده ته مو د دغه غمه څخه نجات ورکړي. وکذلک ننجي المؤمنین. او دغه رنګه موږ مؤمنانو ته نجات ورکوو لکه یونس علیه السلام ته چې مو ورکړي. یوه د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله د ذنون هغه دعا چې دی د ماهي په نس کې و، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا یوازې د یونس علیه السلام دپاره د نجات دعا وه او که تر ده وروسته د ټولو مسلمانانو دپاره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د یونس دپاره خاص وه او د مؤمنانو دپاره عامه ده. آیا تا د الله عز وجل دغه قول نه دی ویلی؟ یا نه وایه وکذلک ننجي المؤمنین؟
هر څوک چې په دغه دعا سره دعا کوي الله عز وجل نجات ورکوي. یونس علیه السلام 40 ورځې د ماهي په نس کې پاته شو او د شپې او د ورځې دغه دعا وه: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. کم وخت چې دغه معینه موده تیره سوه او د الله عز وجل د طرفه د ده علیه السلام دعا قبوله سوه، نو ماهی د دریاب غاړې ته راغلی او یونس علیه السلام یې قی کړي، د نس څخه د دریاب پر غاړه وغورځاوه او ماهی بیرته ولاړ. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي: فنبذناه بالعراء وهو سقیم. پس ومغورځاوه دغه یونس علیه السلام په میدان خالي مځکه کې. عراء هغه منطقې ته ویل کېږي چې درختې نه لري. د الله عز وجل په امر ماهي پر دغه منطقه وغورځاوه او دی علیه السلام مریض و. مفسرین وایي چې پوست یې تللی و، سرې غوښه و، په داسې حال کې و چې حرکت یې نسوای کولی، ضعیفه سوی و. په دغه وخت کې چې یونس علیه السلام ستونی سخت پروت دی، د الله عز وجل د طرفه معجزې پیښیږي. هغه دا چې دلته د ده علیه السلام سره یوه درخته راپورته کېږي: وانبتنا علیه شجرة من یقطین. او شنه کړه موږ پر دغه یونس علیه السلام یوه درخته د کډو. دغه منطقه خالی میدان، هیڅ درخته هلته وجود نه لري، خو د الله عز وجل په امر د ده علیه السلام سره د کډو درخته یا زموږ په ژبه د کډو جوړنګ راپورته شو. یقطین و دغه لوی ژړ کډو ته ویل کېږي. نو د کډو جوړنګ راپورته شو، شین شو. مؤرخین وایي چې الله عز وجل د یونس علیه السلام د پاره ولې د کډو درخته اختیار کړه؟ وایي ځکه چې د کډو بلګونه لوی او بنداره، پر یونس علیه السلام یې سایه وکړه، د لمر او د باد څخه یې پټ کړي چې آزار ورنه کړي. څرنګه چې د ده علیه السلام بدن سرې غوښې او نازک و لکه د تازه زیږېدلي کوچني بدن، باد او لمر تکلیف ورکاوه. او بل د کډو درخته یو ښه بوی لري چې دغه بوی د یونس علیه السلام پر دماغ ښه لګېد. خو په دغه بوی کې یو داسې خاصیت هم پروت دی چې حشرات شړي، او د دغه بوی په خاطر مچ، غماشه او نور حشرات نه ورنږدې کېږي. نو ځکه الله عز وجل د یونس علیه السلام د پاره دغه درخته اختیار کړ چې د آزار او تکالیفو د ټولو اقسامو څخه وساتل شي. د الله عز وجل و قدرت ته وګورئ. مفسرین وایي چې د یونس علیه السلام د خوراک او غذا دپاره الله عز وجل و ده علیه السلام ته دشتي ښځې اوسۍ مقرره کړې. دغه اوسۍ به ورته راتلې تر څو ده علیه السلام ته به ورغلې، پښې به یې خلاصې کړې، خپله غولانځ به یې د ده علیه السلام په خوله کې کښېښوی او یونس علیه السلام به شیدې څښلې. دا د یونس علیه السلام غذا وه. پر دغه حال پاتم تر څو الله عز وجل کامل صحت ورکړي، قوي او جوړ شو، د الله عز وجل په رحمت صحي او سالم راولاړ شو. بیا هم د الله عز وجل د طرفه و خپل قوم ته ولېږل شو: وارسلناه الى 100,000 او یزیدون. دا وار چې خپل قوم ته ورغلی، ټول د ده علیه السلام و استقبال ته راووتل او ټول د ده علیه السلام پر لاس د تجدید ایمان بیعت وکړي. دا وار ټول مسلمانان و او د یونس علیه السلام متابعت یې کاوه. الله عز وجل و موږ ته درس راکوي، فرمایي د یو چا د ایمان او اصلاح څخه مه ناامیده کېږه. دا مه وایه چې د فلاني سره ستړی سوم، وخت مې ورسره ضایع کړي، نصیحت مې ورته وکړي، سمې لارې ته مې دعوت کړي، خو هیڅ فایده نه لري. یا داسې نه ده. تر څو چې یو انسان ژوندی وي د هغه د هدایت څخه مه ناامیده کېږي. یونس علیه السلام په کلو خپل قوم دعوت کړي، خو په ټوله قوم کې یو نفر هم ایمان نه راوړي. کم وخت چې د هغو د ایمان راوړلو څخه مایوسه او ناامیده سو او په الهي عذاب سره انذار ورکړي، دی علیه السلام هم ځینې ولاړ، هغو ټولو ایمان راوړي. ته نه یې خبر چې الهي هدایت څه وخت خلقو ته راځي، نو تبلیغ او دعوت مه پرېږده. الله عز وجل فرمایي: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهغه چاته چې ته خوښ لري ته هدایت نشې کولی، مګر الله عز وجل وهغه چاته هدایت کوي چې د ده جل جلاله خوښ وي.
په دغه قصه کې د دعوت او هدایت په باره کې ډېر لوی درس او لوی عبرت پروت. پر انسان دا لازمه ده چې د یو چا د هدایت او د الله عز وجل د رحمت څخه ناامیده نشي او یوازې پر خپل ځان اعتماد ونه کړي. ستا وظیفه فقط تبلیغ او دعوت او هدایت ورکول، سمې لارې ته راوستل پر الله عز وجل. په دغه قصه کې زموږ پیشوا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم تذکار او یادونه ده. الله عز وجل ورته فرمایي فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت. فرمایي د خپل رب د حکم ته صبر کوه، داسې مه کېږه لکه د ماهي خاوند یعنی یونس علیه السلام. یعنی د منکرانو په باره کې ژر مه تبدیله کېږه لکه یونس علیه السلام، بلکې د الله جل جلاله د حکم انتظار باسه. ورونو، یونس علیه السلام د الله عز وجل د غوره بندگانو څخه و. الله عز وجل د خپل رسالت او نبوت دپاره غوره کړی و. الله عز وجل فرمایي فاجتباه ربه فجعله من الصالحین. الله عز وجل دغه یونس علیه السلام د خپل نبوت دپاره اختیار کړي او دی علیه السلام یې د کاملانو، صالحانو او انبیاو څخه ګرځولی.